د تورخم لارې تړل کېدو دریمه ورځ له خلکو غوښتل شوي دي چې پر دغه لار د سفر نه کوي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ننګرهار کې د اسلامي امارت ځایي سرچینې وایي چې د پاکستاني ځواکونو سره د تېرې چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته نن دریمه ورځ هم پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لار تړلې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر خلکو ته خبرداری ورکړی چې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دغه ادارې پر ایکس یا پخواني ټویټر همداراز لیکلي چې د ستونزو حل په موخه د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. هیله ده چې ښې پایلې به ولري. تورخم لار د ډیورنډ کرښه د خلکو او اوښتو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره هم یوه مهمه لار ده. ګڼ افغانان د درملنې لپاره هم پېښور یا نورو سیمو ته ځي او په ځانګړي ډول د لر او بر پښتنو ترمنځ د کرښې دواړو غاړو ته خپلوۍ او عزیزۍ هم شته چې پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو که د تېر پرځول شوي جمهوري نظام و او که اوس اسلامي اماراتو حکومت دی، دغه لار وخت نه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لانجو او بېلابېلو ستونزو له کبله تړل شوې ده. د ځلې د لامل او نښتې پیلېدو په اړه په افغانستان کې اسلامي امارت چارواکي یو څه او پاکستانی لوری بل څه وایي. پرون د کوزې پښتونخوا په خیبر سیمه کې یو ځایي خبریال محرب شاه افریدي وویل چې پاکستاني ځواکونه له جمرود سیمې هاخوا لویې لارۍ نه پرېږدي او په وینا یې داسې ناروغان هم د کرښې هغه ډلې ته ایثار دي چې د ځای عملیات کړي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې همدا شاوخوا لس ورځې مخکې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر الهام محکوموف په مشرۍ پلاوی افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره تورخم بندر ته تللی و او دا یې د ترانزیت لپاره یوه مهمه اساسي لار بللې وه. دا پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدۍ راهیسې لومړی جګپوړی ازبکستانی پلاوی و چې د ترانزیتي لار ګوري. په ورته مهال د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو هم اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې وروستیو ناامنیو یې وار د مخه سوداګري اغېزمنه کړې ده او افغان سوداګر هم وایي چې په پاکستانیو سیمو کې د دوی پر ترانزیتي ګاډو او توکو د وسله والو بریدونه په زیاتېدو دي.